نن را سره د دیر د کرکټ بابا ناست دی د نن نه څلور څلوېښت پنځه څلوېښت شپږ څلوېښت کاله وړاندې په دیر کې چې چا کرکټ انټروډیوس کړی دی متعارف کړی دی او بیا د ده په برکت باندې تاسو وینئ نسیم شاه د هغه دورونه د دې نه مخکې عمران د میدان اسرار فرست کلاس یا اے کلاس کرکټ کړی دی او کامران غلام د بردیر د دې نه علاوه نورم مختلفو سطحو کې د دیر کلاړیان وخت په وخت ځلیږي لاله تاسو څنګه چې موږ د نورو نه اورېدلي دي تاسو ته هم یاداشتونه وي چېرته په ذهن کې لکه ظاهره خبره ده هغه وخت کې خو ټي وي دومره نه و متعارف 1978 کې 77 کې تاسو چې کرکټ متعارف کوو نو اول تاسو ته د چا نه آیډیا راغلی اواز لږ تیز داسې وه چې زما ورکوټوالی په حیدرآباد کې تېر شوی دی او هغلته کې کرکټ هاکي فوټبال بالخصوص دا درې ګیمز خو ډېر زیات زما فیوریټ ګیمز هم وو ما کړي وو کله چې بیا زه 76 کې دلته کې دیر ته رالم نو دلته کې دیر کې په هغه وخت کې د پاکستان ته د نیوزیلینډ ټیم راغلی چې په هغې کې لاول ځل میاداد چې دی په پاکستان ټیم کې راغی او دغه شانتې بیا تاسو وینئ چې موږ به کمنټري اورېده نو ځینې خلک به راغلی چې دا ته څه اوري او څه دی نو داسې یو دغه شروع شو بیا د دې نه پس چې دی په 78 کې 1978 کې چې دی د انډیا ټیم چې دی پاکستان ته 14 کاله پس دوره وکړه او په هغه دورې په نتیجه کې چې دی پاکستان لولنی ټیسټ فیصل آباد په مرده وکټ باندې وشو او د هغې فیصله ونه شوه دویم ټیسټ په لاهور کې و چې په هغې کې په هغه وخت په حساب باندې 20 منډیټري اوورډ په 35 منټ کې دننه چې دی پاکستان ته 120 نه غټ سکور چیس کولو ورپسې هغه چیس شو پاکستان هغه میچ وګټلو بیا په دغه کې چې دی په کراچۍ کې بل میچ و چې هغه د 160 نه زیات رنزونه پاکستان ته کولو هغه دواړه میچونه پاکستان وګټلو نو دلته کې خلکو د کرکټ سره یوه وابستګي پیدا شوه نو موږ په 78 کې باقاعده ملګري راپاسېد او موږ کرکټ فارملی دلته کې شروع کړو داسې ملګري یاد دي نو خپل ښکاره چې په وخت سره ښه د هغې نومونه کول ګډه کولی شي هغه وخت کې چې دی د شاه وزیرو باچا محمد و د دې غفور نن سبا چې په جاپان کې دی هغه دغه شانتې راسره فریدون نور یو دغه د عبدالعلیم او داسې ډېر ملګري چې وخت په وخت په داسې ګروپ او ریګروپینګ بدلېده نو لالا دا خو ډاکومنټ شو بیا هم په دې خبرې کوو خو اوس لنډ په یو منټ کې غواړم سباني میچ په اړه باندې چې د پاکستان او د هند ترمنځ دی په T20 ورلډ کپ 2023 کې ظاهره خبره ده د یو نیم میلیون انسانانو سترګې برای راست دغه میچ ته وي ستاسو وړاندوینه یا پیشګویي یا یو انالیسس څه دی کیمره به ته لږ رانږدې کړي او خپله خبره داسې ده چې د دې پاکستاني ټیم چې دی کوم لولنی میچ چې وکړو د دې چې کوم سلیکشن شوی دی نو هغه سلیکشن باندې ګوتې موچتېږي او یو داسې ښکاري چې پاکستانی کرکټ د زوال ښکار دی او په مخه روان دی بجای په دې کې مثبت یا غټه ترقي مخې له نه راځي که موږ کمپیریزن کوو د پاکستان او د انډیا د ټیم نو انډیا په ټیم کې چې تاسو ګورئ چې کال مخکې کم کلاډیان وو هغه به تاسو ته په دې نوي ټیم کې وه یو کم از کم 3-4 چهرې به داسې چې تاسو مخکې نه لیدلي نو د هغې چې کوم ټیم په سلیکټډ ټیم وي د هغې لپاره یو تھریټ موجود دی او موږ چې کوم دی ورلډ کپ له دا ټیم بوتلو په دې کې یو هلک نیم چې هغه موږ د دې قابل هم جوړ نه کړی شو چې د هغه اعتماد لکه سایم ایوب یو هلک و هغه موږ راوړو عثمان هم د بل ځای نه هم تباه کړو د خپل ټیم کې م راوستو خو هغه هم هغه شانتې ایکسپلایډ یا ایکسپلور نه کړی شو چې زموږ ټیم له وده ورکړي نو دا یو غټ فرق دا موږ ته ښکاري چې موږ به په دې کمپیټیشن له چې ځو نو د یو شانتې د مورال ډاون مورال سره روان یو بیا هم او دا یو غټ چیلنج دی چې دا به بل زموږ چې T20 ته کوم اپروچ دی دا اپروچ د ټولو نه زیات دغه خبره ده چې موږ د T20 اوپننګ چې دی د بابر او د
رضوان په ذریعہ باندې کوو. بابر نو ډاؤٹ ټیکنیکلی ډېر ساؤنډ بیټسمین دی، خو T20 کې چې کوم قسمه بیټینګ پکاري یا پاور پلی نه څنګه فایده اوچت ورغواړي، نو تر اوسه پورې بابر هغه ځان د هغې جوګه نه دی ثابت کړی. لالا یو سوال مې کومه دا اوږدېږي، زما پوښتنه دا ده سبا دوه امکاني خبرې کېدای شي، پاکستان بیټینګ کوي یا بولینګ کوي، یعنی هندوستان بیټینګ کوي یا بولینګ کوي. په دغه صورت کې تاسو امکانات څه وینئ؟ لکه زما خیال دا دی چې پاکستان بیټینګ لاین چې دی پریشر خو بالکل نشي سسټین کولی، او دا ډېره ګرانه خبره ده چې که هغې چیز کوي نو چیز دپاره پاکستانی ټیم په هېڅ چیرې څخه ټیم نه دی پاتې شوی. که پاکستان ټاس ګټي نو یو غټ بیټینګ واخلي او یو غټ ټارګېټ دپاره لاړ شي. اخیری پوښتنه لالا، مونږ وایو چې بیګا ماوې چې 40 افغانستان او 60 لاس کې و د نیوزیلینډ، خو دا مخکې ظاهر خبره ده په یو اوور کې 51 او 49 کېدی شي. سبا دپاره ستاسو تناسب د ګټې بیلات ګټو بیلات زه به ستاسو دا خبره لږ الټه کړم، 65-35 65 ټو انډیا، 35 ټو پاکستان. ډېر مننه لالا، وخت په وخت ستاسو د تجربو نه، نورو صوبو کې موږ د لالا د تجربو نه وخت په وخت لالا زموږ استاد دی، ټرینر دی په دې سیکټر کې، ډیولپمنټ سیکټر کې، سوشل سیکټر کې او سیول سوسایټي اکټیویسټ دی. خو بهرحال د فوټبال ارګنایزر، د کرکټ ارګنایزر او دغسې د ډېر ایونټس ارګنایزر او ناسته ولاړه به کېږي. غواړو چې د خپلو مشرانو څومره نازولی شو هغه هم نازوو، د هغې نه زده کړه وکړو یا بهرحال وخت تېری ورسره هم وشي. کور مو ودان.